السلام علیکم درنو دوستانو، زموږ د نن ورځ درس دی چارت څه شی دی. چارتونه د مایکروسافت اکسل د یو د غوره فیچرز یا ځانګړتیاو د جملې څخه یوه ځانګړنه ده چې د معلوماتو او د ډیټا په ښه او ساده شکل ښودلو لپاره یا ګرافیکي یا دیاګرامي شکل او همدارنګه د معلوماتو د کمپیریزن یا مقایسې لپاره، تفکیک لپاره او د تحلیل یا انالیسس لپاره استفاده کیږي. دوستانو، چارتونه مختلف ډولونه لري چې هر ډول یې ځان ته استعمال ځای لري. لکه ځینې ډولونه په لاندې شکل کې ښودل شوي: کالم چارت دی، پای چارت دی، لاین چارت، ایریا چارت، سرفیس چارت یا د سطح چارت او بار چارت. د ځینې مثالونه او دوستانو چارتونه خو ډېر زیات ډولونه لري. ځینې مثالونه د چارت د جوړولو طریقه داسې دوستانو چې لومړی به تاسو مایکروسافت اکسل کوم ډیټا چې د هغه به خلاصوئ، خپل ډیټا به انتخابوئ. بعد ډیټا انتخاب څخه به ځئ انسرټ ټیب ته یا انسرټ مینیو ته به ځئ او بیا به خپل د خوښه چارت به انتخابوئ یا به ټاکئ. دوستانو، راځئ همدغه په عمل ډول ګورو. دوستانو، دغه زما ډیټا ده. زه غواړم چې دغه خپل ډیټا د چارت په شکل باندې وښیم. لومړی به راځم خپل هماغه ټیبل به انتخابوم، انسرټ ته به راځم او هر یو چارت چې ستاسو خوښه وي دغه چارت انشاءالله په راتلونکو درسونو کې هر یو جدا جدا تشریح کوو. فعلا د نمونې په شکل باندې تاسو ته زه وړاندې کوم. بس هماغه د چارت نوم موږ انتخاب کړو. دوستانو، اوس ګورئ ښه، دغه ډیټا چې کوم ده د جدول په شکل چې ده دی موږ ته د دیاګرام یا ګراف په شکل وښوده. څنګه یې وښوده؟ لکه فرض مثال دا نومونه چې دي ګوره: نیو ماډل، اولډ ماډل او ناټ یوزد. دغه درې نومونه په کټګورۍ باندې وویشل. اوس همدغه هلته کتلی چې په ایچ پي کې چې دی دغه شین خط دا نیو ماډل دی، دغه نارنجي چې دی دا اولډ او دغه بل دا تت رنګ چې دی دا ناټ یوزد دی. همدارنګه تاسو کولی شئ دلته د ډیټا یا دغه ځینې خصوصیاتو کې تغیرات هم راولئ. دغه دلته چې په چارت کې چې کوم ډیټا ده اکسس د دې کوم دغه چې کوم دغه هغه عنوان غوندې هغه ایسته کېږي او چارت ټایټل به تاسو ته دې ځای راوړلی شي، به دې ایسته کولی شي. ډیټا لیبل به دلته تاسو راوړلی شي. ګورئ ښه، دلته تاسو همدغه ښیي چې دغه کوم خط چې پورته تللی دی یا دغه بار د دې اندازه څومره ده. بیا تاسو کولی شئ ډیټا ټیبل لاندې همدغه هر ماډل چې دی د همغې اندازه تاسو ته ښیي. دا مکمل د دې خصوصیات دی دوستانو. یعنې موږ تاسو کولی شئ چارت په دغه طریقه باندې جوړ کړو، خپل ډیټا پکې په ګراف یا دیاګرام په شکل باندې وښیو. نو د هر چارت د مختلفو انواعو د ښودلو لپاره انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې زموږ تعقیب کې. مننه. السلام علیکم.